اوس خو برګان ډیر زیات دي خو اغز برګان لاړ چې هغه په حقيقي معنو کې به لوح محفوظ لیده په اصلي معنو کې رحمان بابا 3.5 کال وشو هغه وی خدای څه شو هغه ما لیدلی خلق خدای څه شو هغه ما لیدلی خلق په ظاهر په باطن خکلی خکلی خلق الاړه اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندي کوسړه پاتې یو هوکا یو بزرگ دی زبا ولا ډیر تلم هغه بچا پسې مونږ نه کولو ما ورته وی چې جی دا څه چل دی ما پسې یو 2 مونږ کړی 2 مازیګره مونږ زما جمعات ته براغه نو به مونږ نه ډېر لوی عالم ډېر می تنگ کو چې تنگ می کو نو کوټه ته نه استم او راته وی چې پرې دې مینا صدر توخه مالنه جی زه یریګم واسه حل راته وای وی پوی خوې کنه مولای هر څه درته معلوم دي د ملک درته معلوم دي خلق درته معلوم دي عقیده درته معلومی دي مالاوچ والمنز بنی آدم سره په صف کې کیږي او بنی آدم پسیم کیږي دا ټیک ده مالاوچ وېزه چې جمعه تلار شم خو نه را سره صف کې بنی آدم ولاړی او نه مخ کې بنی آدم ولاړی او کوي زما دې مخ ته لاس کوي درته وخمس مال نه جي اړکه مې خیال کو مالمان او سبلا جوړ نه کی هغه خلق لاړ تون حالت پدا سے قوم وی چې د دنیا نه غیر چاپیر د مسلمانان په اور کې پراته دي او دا قوم اوسم چې د ټولش په وی سیارونو تناست وی او ګډې دوړم توبونو تناست تون حالت پدا سے قوم پدا سے خزو دی وی پدا سے نرو دی وی پدا سے نوجوانانو دی تون حالت پرونه موکت دا خون بابا پادیره کې درته سخخ شویو دا خون بابا پادیره کې درته سخخو 50 میزایل او 400 هند ګرنیټونه ستاد پیښور کمپلیټ د تباہی اسباب جوړو کمپلیټ 50 میزایل چې په پیښور را خوشی کې پیښور کې بلوټه لاندې باندې پاتې نشي او 400 دستی بمونه دا خون بابا په ادیره کې درته یخي پرونه خبره ده اور در نبل دی غیر چاپیر اور تاسو په ځان پوهیږئ نه دین او مذهب او اسلام پورې مسخري کوي ټوکی کوي ورپورې اسلام نوم در باندې بد لګي قرآن پورې ټوکی کوي
ټول ژوندم د سنتو خلاف دی، ټول ژوند. تاسو خپل ودونه وګورئ، د سنتو بوی پکې وي، بوی. تاسو خپل مړي وګورئ، د سنتو بوی پکې. ولې نه؟ دا صابونونه نه وړو ورسره، دا صابون ستا کپره دغه پلار او نیکه وخوره، دا ته چې ادیرو له صابون وړې، دا اسقاط دې ستا کپره وچیچي. په دې صابون چکه یو روپۍ 2 روپۍ اسقاطونو باندې دا د ډمې زوی تخلاصې په قبر کې. دا پوخ حرامي په صابون چکه خدای سپینه یو پاکي. دا چې په یو لکمن صابون ووینځم دا نه پاکیږي، دا د سور بچه. او چې ګورې زیبه صابون پیټای به روانې او ګوړه به روانې، زمونږ په دره کې ورسره د غنمو شکورونه روانې. کورم روان شدا څه کوئ؟ په غنمو کې مالګه میخي. ما چې دا منکر نکیر به سکی یا څه چل به کوي؟ یو آرامتوب نه دی د دې قوم، دا د سړي زامن نه دی بلکل. مړی د دوی شرمېدلی دی، مړی وشو بس کوته ورته کنه یو 4 ځل په الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر و لري کوي. واده دې بس کار اخلاص وا نلته واده دې یو هڼي جوړی سه د ترور ول نکری دی وروړي، د ماما خزه نکری دی وروړي. کوي کنه کوي سټیو باسا دا ولنن مامی نکری دی وروړي دبلې ور سره او سبا ده تور مخې ور سره وړه موړې په مخ مګلیو. زمونږ د خزو ته وګوره، قسم په خدای خریپې جوړې شو. دارې خزې مخ ته چې وګورې د شوتر په شان دي، خزو نمخرې جوړې شو، جینکیم خرګۍ شوې، الکانم کوچاڼي شو کوچاڼي. د الکانو ته وګوره کله کوچې پیژنې د خرې بچی ته وي، د کوچې مرستو په دې سټ باندې داسې بوداګای غوندي وي، بودای غوندي کنه. الکانم کوچاڼي شو، خزم خرې شوې، جینکیم کوچی شوې کوچی، سپینګیریم بد زناور شو. او شرمېدی په شرمونو. بوډاګانو تم ګوره کنه چې په لاره رواني داسې لکه د خرچې په خپه ګوډي داسې په کیسو روان، داسې په نالت شي. ما به پخوا تعجب کولو چې دا د موسی علیه السلام په قوم عذاب راغی، ځوانان بیزوګان شو، دا سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو. خنزیر مال چې د دې بوډاګانو څه ګناه و؟ د دې خپلې زمانې بوډاګانو ته چې ګورم زه هم خدای ټیک کړي، خدای چې څه کړي ټیکي کړي. په نالت شو، خزې په نالت شو. دا هر سړي مخ ته چې ګورې د مخ کې د ایمان نور نشته، نور تی الوتی دی. سپیرم پخوا به دی چې د چا مخ ته وکتو ایمان به دی تازه شو. اسلام څه وایي چې د ښه سړي علامه څه ده؟ اذا رؤو ذکر الله، چې شکل ته وګوره او درته خدای را یاد شي. د ښه مسلمان علامه څه ده؟ چې شکل ته وګوره او درته خدای را یاد شي. زمونږ شکل ته چې وګوره درته به شیطان را یاد شي. شکلونه مسخ شو. تاسو په دې ټول پېښور کې ګرځئ چېرته ښایسته سړی خو پیدا کوي، هر یو چې ګورې بس خو چا به غوږ کوږي او د چا به سپېږمې کږي وي او په بده خواري ماري غریب په ځان ډېره کړي، خو څه شوتر غوندې به الله
ما بوډاګان د 90 کالو ورغشتو مولانا صاحب به مې لیده د 80 85 90 کالو بوډاو په خدای قسم چې د سرمنې ته به دې کته تا به ویل چې زما مخ پکې ښکاري د غلجو میا صاحب سرمنې ته به دې کته تا به وی چې زما مخ پکې ښکاري د ډوډۍ مولانا صاحب سرمنې ته به دې کته تا به ویل زما مخ پکې ښکاري دا لوی لوی اولیاء او بزرگان چې ما لیدلي دي د 90 کالو بوډا په سرمن کې به مخ ښکارېده زمونږ په سرمن کې شیطان ښکاري نو عزیزانو خلو ته وګورئ چې زمونږ دا خولې ټوله ورځ څه کار کوي